د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه د خبرونو سرټکي د ازبکستان پلاوي لخوا د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ له فعالیتونو څخه لیدنه د خوارزواکي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جاپان لخوا د افغانانو ملاتړ او په غزه ترانګه کې د بشري مرستو بهیر له ناورین سره مخ د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د 1404 کال د غویي 14مه نېټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه د ازبکستان او افغانستان د کرنې وزارت لوړپوړي ګډ پلاوي ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ له فعالیتونو څخه لیدنه کړې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د دغه پلاوي د سفر موخه د کرنیزو ظرفیتونو ارزونه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د تخنیکي او سوداګریزو همکارۍ پیاوړتیا ښودل شوې ده. کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشي ویل چې هیواد د خوارزواکي خدمتونو ته د لاسرسي برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د خبرپاڼې پر بنسټ ښاغلي کورومیا دغه خبره په کابل کې د خوارزواکي له یو مرکز څخه د لیدنې پر مهال کړې ده. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام سره 9 میلیونه ډالر مرسته کړې څو افغانستان کې له 10,000 کورنیو 80,000 میندوارو او شیدې ورکوونکو ښځو د خوارزواکو ماشومانو ته تغذیه او 10,000 زده کوونکو سره بیړنۍ مرستې وکړي. بل خبر د هرات ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې تیره ورځ د سمنټو بورې او غوړیو 26 باروړونکي ګاډۍ د هرات خواف له لارې افغانستان ته را رسېدلې دي. یا دفتر زیاتوي چې هره ورځ لسګونه سوداګریز توکي د هرات خواف له لارې هېواد ته را واردېږي چې د کورنۍ بازار د اړتیا په پوره کولو کې مهم رول لوبوي. د خبرونو دوام د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې تیر 1403 کال کې د 643 میلیون ډالرو په ارزښت 460,000 ټنه تازه او وچه میوه بهر ته صادر شوې ده. د اقتصادي معاونیت په وینا دغه صادرات پاکستان، هندوستان، ازبکستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. وروستی خبر د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیره ورځ خبرداری ورکړې چې غزه ترانګه کې د بشري مرستو بهیر له ناورین سره مخ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویل چې که غزې ته بشري مرستې ونه لیږل شي دغه کمیټه نشي کولی چې په دې سیمه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې صهیونیستي رژیم له تېرو 2 میاشتو راهیسې غزې ته د بشري مرستو د لیږد مخه نیولې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.